ګلبدین حکمتیار ته د محسن داور غاښ ماتونکی ځواب. حکمتیار یې د 2 پیسو کړ. دا چې څنګه اوسې ویلي مطلب تر پای را سره وګورئ. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. نن په میرانشاه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټي ایم لویه ولسي غونډه وکړه. په ویناوالو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر او د پاکستان د قومي اسمبلۍ غړي محسن داور د افغانستان د اسلامي ګوند مشر ګلبدین حکمتیار هغه څرګندونې وغندلې چې څه موده مخکې پاکستان ته د خپل سفر پر مهال کړې وې. ښاغلي داور میرانشاه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یوې ولسي غونډې ته وویل ګلبدین حکمتیار د افغانستان په ټاکنو کې د خلکو لخوا رد شو، خو پاکستان ورته دولتي تشریفاتو سره بلنه ورکړه او نوموړي له دې ځایه په افغانستان کې د جګړې خبره وکړه او د افغانستان حکومت خپل دښمن وباله. محسن داور زیاته کړه چې غورځنګ هیڅ حد نه لري او په لر او بر وطن کې به په حکمت او عدم تشدد سره د جګړې مخه ونیسي او چاته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان نظام ونړوي. په هر حال د پښتون ژغورنې غورځنګ تر 2 میاشتو وروسته یو ځل بیا د شمالي وزیرستان په مرکز میرانشاه کې لویه ولسي غونډه وکړه چې پکې زرګونو کسانو ګډون کړی و. د غورځنګ مشرانو وویل د دې جلسې رابللو موخه په سیمه کې د وروستیو هدفي وژنو او د پاکستاني ریاست لخوا هلته د یوې نوې جګړې د پیلولو پر ضد غږ پورته کول او خلکو ته پوهاوی ورکول و. د غورځنګ مشران او پلویان وایي چې سیمه کې د خرابېدونکي حالت تر شا د پاکستان د استخباراتي ادارو لاس دی. په هر حال تاسو د محسن داور او د میرانشاه د غونډې په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. پر بل ویډیو مو په دې بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.